سلامونه ګران دوستانو مینه بیا هم خبره له بلې ویډیو ته په نوې ویډیو کې ما تاسو په زړه پورې خبر درته راوړی چې د هامسټر کامبیټ ویډرا شروع شوه، ډیپوزیټ شروع شو، خپل باینانس ته، اوکیکس ته، بایبیټ ته، هر څومره پیسې تاسو غواړئ، هر والټ تاسو غواړئ کولی شئ خپلې سکې ترې وباسئ، خپلې سکې ترې ویډرا کړئ. نو ملګرو ټوله طریقه مکمل درښیم، که وینم چې خاصه ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم ملګرو سره شیر کړئ. نو ملګرو تاسو کله چې هامسټر کامبیټ ته راغلی، هامسټر کامبیټ کې تاسو څومره سکې سټور کړئ نو تاسو به راځئ دلته چې شي په ایر ډراپ کې. نو ملګرو ګوره ملګرو دلته هم ډېر پام یې ملګرو په د ایر ډراپ به راځئ، ټکي په ټکي درښیم ملګرو، تاسو به ویډیو تر پایه پورې ګورئ. ګوره ملګرو چې کومه غلطي مو کړې نو تاسو بیا دوباره نه شئ کولی. اول خو ملګرو زه دمغه د هامسټر کامبیټ چینل ته چې هغه تاسو ته درښیم چې هغه کې څه ویلي دي. ګوره ملګرو دلته راځم هغه هامسټر کامبیټ چینل ته، دا د کور لیکلی دی ملګرو هامسټر کامبیټ وایي تاسو کولی شئ خپل باینانس ته ویډرا کړئ. ګوره ملګرو اواز ته کې باینانس ده، اوکیکس ده ملګرو، بایبیټ ده او ای بی آی مثلا ای بی آی یا بل سره په دې نوې سره وصل شوی ده او والټ آن ټلیګرام مثلا لکه ټون کیپر. نو ملګرو په دې ویډیو کې تاسو ټول طریقه درښیم چې څنګه کولی شو دا خپل باینانس ته ویډرا کړئ، که څوک باینانس نه لري بایبیټ ته ویډرا کړئ، که بایبیټ نه لري اوکیکس ته ویډرا کړئ، که اوکیکس نه لري ټون کیپر ته والټ کړئ، ټون کیپر هم نه لري ټلیګرام والټ ته ویډرا کړئ. ځکه افغانستان کې، پاکستان کې، د ایران کې، د هر ملک کې چې دی ملګرو دا کولی شي خپل هامسټر کوین وګټي، خپل هامسټر کوین ویډرا کړي. نو ملګرو ګوره دلته لیکلي دی فرایډې د 13 سپتمبر به ویډرا شروع شي، ډیپوزیټ به شروع شي ملګرو د موږ باینانس ته یا مثلا بایبیټ ته، دلته به ویډرا راسي. نو دلته به ډېر دقت کوئ ملګرو، په دقت به ورته ګورئ ملګرو چې تاسو نه دا اشتباه ونیسئ ملګرو. دلته به راځئ په دې ایر ډراپ به تاسو ورته کلیک کړئ، په دې ډراپ چې کله ورته کلیک کړئ نو دلته ګورئ ویډرا څه د اواز سره ملګرو باینانس ده. تاسو باینانس اکاونټ لرئ، باینانس اکاونټ کې به کې وای سی به هم کړي، مثلا خپل تذکرې الکترونیکي تذکرې باندې یا پاسپورټ باندې تاسو کې وای سی کړي، او که چېرته تاسو اوکیکس لرئ نو اوکیکس کې به هم تاسو کې وای سی کړي دي، او که بایبیټ لرئ نو بایبیټ کې به هم تاسو کې وای سی په تذکرې باندې یا په پاسپورټ باندې کړي. او بل ملګرو دغه ای بی آی چې دا ایکسچینج دا نوی پکې راغلی ملګرو، په دې کې تاسو کې وای سی نه غواړئ تاسو نه. او بل چې دا آنچاین ایر ډراپ چې دا ملګرو ټلیګرام والټ ده یا ټون کیپر والټ ده، په دې کې هم تاسو نه کې وای سی نه غواړئ نو شاید په ګاز پیس تاسو نه غواړئ. نو ملګرو تاسو به چیش کوئ، اواز ګوره ملګرو تاسو به انتخاب څه کوم یو وایئ، که چېرته تاسو ملګرو باینانس وایئ یا اوکیکس وایئ یا بایبیټ وایئ یا د پای تاسو ویلی شئ، بله د پای ملګرو تاسو ته نشئ کولی. په دې کې به ډېر دقت کوئ ملګرو، که تاسو چېرته غواړئ ټون کیپر ته هغې کې ویډرا کړئ، که چېرته ای بی آی ته غواړئ ویډرا کړئ، که چېرته بایبیټ ته غواړئ، که چېرته اوکیکس ته غواړئ او که چېرته باینانس ته غواړئ، نو تاسو به دې کې ډېر دقت کوئ، تاسو به هماغه یو اپشن انتخابوئ. ملګرو زه مثال په توګه زه باینانس باندې ورته کلیک کوم څه ده، نو دلته ماته وایي چې ډو یو هاف ا باینانس اکاونټ، زه ورته وایم یس آی هاف اټ. نو دلته تاسو نه چی غواړم ملګرو، تاسو خپل باینانس لاسه هاته هامسټر ورته سرچ کړئ، موږ هامسټر هم ورته سرچ کوم، هغه څخه به ډیپوزیټ لینک راوړل، دلته ورته پیسټ کړئ، اول ته میمو ټاګ درکړئ نو هغه بل ورته پیسټ کړئ، او بل ته ورته کلیک کړئ، په دغه ځای کې ورته کلیک کړئ سیف اینډ چوز. نو دغه ویډرا تاسو ته شروع کېږي، دغه کوم کوینونه چې دی دغه به تاسو ته خپله درسي، سره موږ خپل باینانس اکاونټ ته هم درسي. نو ملګرو دغه وه طریقه اسلام ملګرو څنګه کړو چې خپل باینانس ته اکاونټ ته ویډرا کړئ، یا بایبیټ ته یا مثلا اوکیکس ته یا بل څه روپۍ ته څنګه کولی شو چې دا ویډرا کړو. نو ملګرو زه اوس باینانس نه ځم، ځکه زما باینانس اوس بند دی، زه نه غواړم چې اوس باینانس لاړ شم، که باینانس اوس لاړ شم ما باینانس بند سره ملګرو بله ویډیو به زه انشاءالله پرې جوړ کړم، تاسو څنګه کولی شئ خپل باینانس نه ادرس راول کې پیسټ کړئ او دې څخه ویډرا وکړئ. سل په سلو کې تاسو درښیم ملګرو، که تر دې چې په ویډیو خوښ ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب، دا بل ویډیو هم ملګرو سره شیر کړئ تر هغوی هم اشتباه پکې ونه کړي. څه ده ملګرو، نو ملګرو دا زموږ نوې ویډیو پرې چې خوښ ویډیو چې خوښ ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې خدای سپارم، الله په امان، مختم ښه شه.